محمد أتيت بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبوي سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د هر مسلمان لپاره تر ټولو مهم لارښود دی. په دې کې د ژوند ټول اړخونه شامل دي لکه ایمان، اخلاق، دعوت، سیاست او ټولنیز ژوند. څوک غواړي خپل ژوند سم کړي باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند ته کتنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې راغی چې نړۍ له ظلم، جهالت او بې عدالتۍ ډکه وه. خلکو په تیارو کې ژوند کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رڼا خواته راوستل. نبی صلی الله علیه وسلم له ډېرو سختو تکلیفونو او مخالفتونو سره مخ شو، خو بیا هم صبر وکړ او خپل دعوت ته دوام ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهربانۍ، صبر او ښه اخلاق نمونه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حتی له خپلو دشمنانو سره هم ښه چلند کاوه. د هغه ژوند موږ ته ښیي چې باید له خلکو سره په مینه، انصاف او اخلاص چلند وکړو. نن ورځ موږ پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په خپل ژوند کې عملي کړو. که موږ رښتیا مسلمانان یو نو باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان شو. الله تعالی دې فکر راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت تعقیب وکړو او عمل وکړو. محمد يا رحمة للعالمين يا محمد